د نن ورځې مهم خبر راپورونه وایي چې پاکستان نن سهار د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ په 3 سیمو کې بمباري کړې ده. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په مکړه د ورځې مهم خبر ته دوستانو پر الله سره ویډیو کې ګورو. کچېرې موږ زموږ یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړئ نو په درنه سره خپل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال راپور ورکړی چې دغه بمباري نن سهار وختي پر ځای وخت 3 بجې د 2 جیټو الوتکو لخوا شوې ده. په دې اړه په افغانستان کې د طالبانو حکومت کومه تبصره نه ده کړې. د مشال راډیو خبریال د چارواکو پر حواله راپور ورکړی چې ظاهرا په دغه حملو کې د تحریک طالبان پاکستان د یو قومندان عبدالله شاکور هم په نښه شوی، خو د مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل شوي. په خپله تحریک طالبان پاکستان هم لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په جلا خبر کې ویل شوي چې د پاکستان جټ الوتکو د کونړ ولایت د شلتن 3 پر چوګانو کلي هم بمبار کړی دی. په دې بمبارۍ کې هم د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکړل شوی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دراني 13 شنبه ادعا کړې وه چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې له 15,000 تر 6,000 غړي په افغانستان کې شته. دوستانو دا و د نن ورځې چمتو خبر. که غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همدا اوس افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.